غوره ملګری. کتاب د پوهې سرچینه او د افکارو د بدلون وسیله ده. په ژوند کې هر راز بدلون په افکارو کې له بدلون څخه پیلېږي. که غواړئ چې په افکارو کې د مثبتو بدلونونو پر مټ په ژوند کې مثبت بدلونونه تجربه کړئ، کتاب مو د ژوند ملګری کړئ. د ستر ځواکمن په سپېڅلي نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمن اوریدونکو او د غوره ملګري د خپرونې مینهپالو سلامونه او پیرزوینې مې ومنئ. روغتیا مو له پاک رب نه غواړم. خوښ یم چې بیا هم د غوره ملګري په خپرونه کې د څنګه اغېز وکړو کتاب له څلورمې برخې سره ستاسو درانه خدمت ته راغلی یم. قدرمنو دوستانو، د کتاب نننۍ برخه له دې ځایه پیلوو. خبرې کوونکي ته په دقت ګورئ. د غوږ نیونې لړۍ هغه چاته چې خبرې کوي په کتلو پیلېږي. کله چې له یو چا سره خبرې کوئ، ځان پر نورو کارونو مه بوختوئ. د کتاب پاڼې مه اړوئ. په موبایل کې ځان مه بوختوئ. دا وخت یوازې هغه چاته ورکړئ چې خبرې کوي. که د خبرو کولو لپاره وخت نه لرئ، ښه ده چې خبرې کول بل وخت ته وځنډوئ. د مقابل کس خبرې مه ورپرې کوئ. ډیری کسان کله چې خبرې ورپرې شي غبرګون ښکاره کوي. په ساده ډول غوږ نیول. د کتاب لیکوال مونتګمري وایي د خبرو پرې کول په همغه ډول بیادبي ده لکه د چا پر پښو چې وخیځئ. د نورو د خبرو اورېدو لپاره وخت په پام کې ونیسئ. هغه څوک چې د مقابل کس خبرې پرې کوي لامل یې دا وي. د مقابل کس خبرې ورته ارزښت نه لري. غواړي مقابل کس تر تاثیر لاندې راولي او ځان مهم وښيي. د خبرو کولو لپاره یې دومره تلوسه ده چې ان نه پرېږدي نور خپلې خبرې خلاصې کړي. که تاسو هم دغه ډول عادت لرئ چې د نورو خبرې ورپرې کوئ، نو د دې عادت د هېرولو هڅه وکړئ او له ځانه سره ژمنه وکړئ چې بیا به دا ډول تېروتنه نه کوئ. نورو ته موقع ورکړئ چې خپلې خبرې وکړي. ځان ته دا صلاحیت مه ورکوئ چې ټولې خبرې باید تاسو وکړئ. هڅه وکړئ پوه شئ. پوهیږئ څومره کسانو تر اوسه پورې هغه خبرې چې اورېدلې هېرې کړي دي؟ څېړنو ثابته کړې ده چې 50% خلک هغه خبرې چې اوري په یاد یې وي. له دې ستونزې سره د مقابلې یوه لاره دا ده چې موخه مو باید روښانه وي. کله چې ځان د مقابل کس په څیر فرض کړئ، د خبرو د درک لپاره در سره مرسته کوي. څومره چې د نورو د خبرو په پوهېدو کې وړتیا پیدا کړئ، هومره ښه اورېدونکي کېدای شئ. احساسات او عواطف مو قابو کړئ. کېدای شي د مقابل کس ځینې خبرې مو احساساتي کړي. هڅه وکړئ احساسات مو کنټرول کړئ. ان که مو احساسات له ټاکلې اندازې هم زیات راپارېدلي وو، پرېږدئ چې نور خپلې خبرې وکړي. له هغه وروسته بیا تاسو خبرې وکړئ او نظر مو څرګند کړئ. ژر قضاوت مه کوئ. تر اوسه داسې شوي چې کله یو څوک درته د یوې موضوع په اړه خبرې کوي، لا یې خبرې نه وي تمامې شوي، تاسو خپل نظر څرګند کړی وي. معلومه خبره ده چې موږ ټولو دا کار کړی دی، خو اصلي خبره دا ده چې موږ نشو کولی پر یو وخت هم ښه اورېدونکي واوسو او هم په ډېره بیړه د یوې موضوع په اړه نظر څرګند کړو. کله چې یو څوک خبرې کوي، په تمه شئ چې هر څه د هغه له خولې واورئ. له هغه وروسته ځواب ورکړئ. که ستاسو فکر په نظر او قضاوت کې بوخت وي، کېدای شي د مقابل کس د خبرو ډېر مهم ټکي مو له یاده ووځي. د اوږدو دمو پر مهال عبارتونه جمع بندي کړئ. جان ملچینګر وایي هغه څه چې اورئ یې جمع بندي یې کړئ او بیا یې وروسته په اړه نظر څرګند کړئ. د بیلګې په توګه ووایاست دا خبره ډیره مهمه ده. په دې ډول سره مقابل کس هڅیږي او فکر کوي چې خبرې درته ارزښت لري او د زړه په غوږو مو اورېدلې دي. که تاسو یو ښه اورېدونکی اوسئ، د خبرو په پای کې د مقابل کس خبرې جمع بندي کړئ. په دې سره به تاسو هم ګټه کړې وي او هم به مو د مقابل کس خبرې ښې درکړې وي. پوښتنه وکړئ. تر اوسه مو په دې اړه فکر کړی چې ستر او مشهور ژورنالیستان ښه غوږ نیونکي دي؟ د بیلګې په توګه باربارا والترز در په یاد کړئ. نوموړی هغه چاته چې خبرې کوي په ځیر سره ګوري. د پوهېدو لپاره تمرکز کوي. ژر پرېکړه نه کوي او د مقابل کس خبرې جمع بندي کوي. په دې ډول سره خلک په هغه باور کوي او هر خبر ورسره شریکوي. خو په بدل کې هغه هم ډیر معلومات ترلاسه کوي او د هغه چا په اړه چې ورسره مرکه کوي ښه درک پیدا کوي. هغه ډیرې ښې او پر ځای پوښتنې کوي. که غواړئ مؤثر اورېدونکي واوسئ، ښې پوښتنې وکړئ. دوی به هم داسې ځوابونه درکړي چې حیران به مو کړي. غوږ نیولو ته لومړیتوب ورکړئ. د دې لپاره چې د غوږ نیونې مهارت مو نور هم پیاوړی شي، غوږ نیولو ته لومړیتوب ورکړئ. مهمه نه ده چې تاسو څومره بوختیاست او یا په اداره کې په کوم موقف کې کار کوئ.
کله چې یو چاته د خبرو کولو وخت ورکوي بیا نو ښه اورېدونکي واوسئ. د هغو کسانو له ډلې چې له بوختیا سره بیا هم ښه غوږ نیونکی و د والمارټ پلورنځیو بنسټ ایښودونکی سام والټون و. هغه د امریکا یو بډایه کس و. هغه پر غوږ نیولو پوره عقیده درلوده. په ځانګړي ډول د خپلو کارکوونکو خبرې به یې په پوره ارامۍ او د زړه په غوږو اورېدې. ډېری کسان د مقابل کس خبرو ته په پوره دقت غوږ نیول خپل فرض ګڼي او یوه اسانه خبره ورته ښکاري. ډېری بیا ځان ته وایي چې ښه اورېدونکی دی خو په اصل کې ښه اورېدونکی نه وي او غوږ نه نیسي. د نفوذ بیانه غوږ نیول. د غوږ نیولو مهارت مو وارزوئ. له هغه کس څخه چې په ټوله معنا یې پیژنئ وغواړئ چې لاندې پوښتنو ته په کتو سره ستاسو د غوږ نیولو وړتیا وارزوي. آیا کله چې څوک خبرې کوي ورته ګورم؟ مقابل کس تر اخره پورې خبرو کولو ته پرېږدم که نه ژر ځواب ورکوم؟ مطلب ښه رسولی شم؟ د هغه چا اړتیاوو ته چې خبرې کوي پام کوم که نه؟ احساسات او عواطف مې په خپل واک کې دي که نه؟ د مقابل کس د خبرو په منځ کې قضاوت کوم که تر جمع بندۍ وروسته؟ په اوږده دمه کې خبرې جمع بندي کوم که نه؟ د موضوع د ښې روښانه کولو لپاره پوښتنې کوم که نه؟ نورو ته دا وایم چې غوږ نیول لومړیتوب لري. د ښه والي لپاره 3 هغه موارد ذکر کړئ چې د غوږ نیولو مهارت مو لا پیاوړی شي. پرېکړه وکړئ چې د اونۍ په اوږدو کې به له دې مواردو هرومرو ګټه اخلئ. د خبرو اورېدو لپاره نوې تجربې وکړئ. له هغه چا سره د خبرو کولو وخت واخلئ چې ډیر درته مهم دي او لږ تر لږه 1 ساعت خبرې ورسره وکړئ. پام ورته وکړئ. هڅه وکړئ چې د خبرو له 3 برخو څخه 2 برخې هرومرو واورئ. نفوذ لرونکی شخص د نورو احساسات درک کوي. 2 ورځې مخکې د شپې د ډوډۍ خوړلو لپاره موږ دواړه پر یو میز ناست وو. خبرې مو کولې. سازمان څه ډول جوړیږي؟ څه ته اړتیا لري؟ څه ډول کولی شو بریا ته ورسیږو؟ د بیلګې په توګه د جیم په څیر یو چا کومو شیانو ته اړتیا درلوده څو د نړۍ په 26 هیوادونو کې څانګې او تشکیلات ولري او د سلګونه زره کسانو پر ژوند مثبت اغېز ولري. یا د جان په اړه څه ډول یې وکولی شول چې خپله کلیسا 3 برابره لوی کړي. لږ تر لږه 80,000 ډالره بودیجه له 50 میلیونو ډالرو هم واړوي او د غړو شمیر یې له 112 کسانو څخه 1800 کسانو ته لوړ کړي. مهمه نه ده چې ستاسو شرکت د کمپیوټر تولیدوي او که د اشپزۍ کتابونه، یا دا چې هوټلداري کوئ که د کور جوړولو یا الوتکې جوړولو شرکت لرئ. د بریا کیلي یوازې په دې کې ده چې د خلکو اړتیا درک کړئ. جیم وایي زه د جان په څیر نه یم. زه له لویو خلکو سره په سیالۍ کې نه یم لوی شوی. هغه لا په ښوونځي کې و چې د دل کارینګي په کلاسونو کې برخه اخیسته. وروسته پوهنتون ته ولاړ. په داسې حال کې چې پوهېده سروکار یې له خلکو سره دی. زه په اردو پوهنتون ته ولاړم او د ستورو پیژندنې په برخه کې مې خپلو زده کړو ته دوام ورکړ. کله مې چې لیسانس واخیست فکر مې کاوه بریا په 2 شیانو کې ده: مسلک او سخت کار. په دې نه پوهېدم چې د خلکو مهارتونو ته باید ارزښت ورکړل شي. ما له ښو زده کړو او ښه مسلک او پوره مهارت سره کار پیل کړ. پوهنتون هم راته د خپل مسلک اړوند ښه توکي په واک کې راکړي وو. په یوه شي مې باور درلود. سخت کار خو وروسته پوه شوم چې په سوداګرۍ کې بریا له خلکو سره په مرستې او اړیکو کې نغښتې ده. که د خلکو شرطونه ونه منئ او درک یې نه کړئ هیڅ ځای ته نشئ رسېدلی. او دا خو نو بیا بیخي لرې خبره ده چې تاسو د نفوذ خاوندان واوسئ او بیا د خلکو پر ژوند مثبت اغېز وکړئ. د خلکو شرایط منل او هغوی درک کول ګڼې ښېګڼې له ځانه سره لري. کینزل په خپل یو کتاب کې لیکي کېدای شي ډېر کم داسې شی وي چې د نورو د شرایطو د منلو او د هغوی د درک کولو په څیر دی ګټور وي. د خلکو د شرطونو د منلو او د هغوی له درک کولو پرته مو هیڅ شی هم بریا او نیکمرغۍ ته نشي رسولی. د خلکو درک کول او پیژندل لویه پانګونه، وړتیا او مهارت دی چې باید ویې لرئ. دغه څه کولی شي ستاسو د ژوند پر بېلابېلو اړخونو اغېز پرې باسي. د بیلګې په توګه وګورئ چې درک او پیژندل څه ډول یو ماشوم له مور سره مرسته کوي. یوه مور وایي د دې لپاره چې کثافات له کوره بیرون تر اشغالدانۍ پورې یوسم خپل 4 کلن زوی مې په کور کې یوازې پرېښود. کله چې راوګرځېدم غوښتل مې کور ته ننوځم، ګورم دروازه تړلې ده. زه پوهېدم د دې لپاره چې خپل زوی راضي کړم څو راته دروازه خلاصه کړي. 1 ساعت وخت نیسي. له بیرونه مې په غمګینه لهجه ورته وویل وای ته وګوره څومره بده ده چې کوچنی زوی مې په کور کې بندي شوی دی. شیبه وروسته یې دروازه پرانیسته.
د نورو د احساساتو درکول له هغوی سره په اړیکو ټینګولو کې د سره مرسته کوي. د پنسلوانیا پوهنتون د ارواپوهنې استاد برنز وایي تر ټولو ستره تېروتنه چې کیدای شي درڅخه وشي هغه به د خپلو نظریاتو لپاره لومړیتوب ورکول وي. هغه څه چې نور یې غواړي دا دی چې خبرو ته خلک غوږ ونیسي او درک یې کړي. همداراز کله چې یو څوک پوه شي چې تاسو یې نظر ته احترام لرئ، اورئ یې، درکوئ یې، نو هرومرو ستاسو نظر هم د زړه په غوږو اوري او درکوي مو. یعنی دغه څه موده دوه اړخیزه اړیکه جوړوي. که وتوانیږئ د خلکو شرایط درک کړئ، دا چې څه فکر کوي، څه احساس لري، له څه نه الهام اخلي او د بېلابېلو پیښو پر مهال څه ډول غبرګون ښکاره کوي، کولی شئ د هغوی پر ژوند مثبت اغېز ولرئ. وایي خلک نشي کولی د نورو احساسات درک کړي. ولې خلک نشي کولی د نورو احساسات درک کړي؟ په نننۍ نړۍ کې د روانو جنجالونو او کشمکشونو اصلي لامل د نورو د افکارو او احساساتو نه درک کول دي. دا تر لمر روښانه ده چې د عقایدو او نظریاتو اختلاف د اوسنیو ستونزو زیږنده نه دی، بلکې اصلي لامل دا دی چې خلک یو بل نه درک کوي. که پیژندل او درکول دومره مهم دي، بیا ولې خلک ورته پام نه کوي؟ دا کار ګڼ دلیلونه لري. ویره. ډیری کارکوونکي له خپلو مدیرانو ویریږي، مدیران بیا له خپلو رئیسانو ویره لري. په دې ډول تولید او ګټه کمیږي. کارکوونکي د خپل نظر له څرګندولو ویره لري، ځکه فکر کوي کېدای شي نور همکاران یې نظر خوښ نه کړي. فکر کوي که نظر رد شي اوسنی اعتبار به لا هم له لاسه ورکړي. فکر کوي رئیس به یې د نظر څرګندولو له کبله وګواښي. فکر کوي د نظر څرګندولو به ورته په سرخوږي بدل شي. فکر کوي که مشوره یا خبره سمه ونه خیږي، دنده به له لاسه ورکړي. د دې ټولو ګډ ټکی ویره ده. که په یو سالم کاري محیط کې د ویرې ځای درک ونیسي، ټول کولی شي په یو مثبته فضا کې له یو بل سره ګډ کار وکړي او د ادارې د پرمختګ لامل شي. ځان غوښتنه. کله چې ویره د درک پر وړاندې خنډ نشي، نو بیا یې ځای غوښتنه نیسي. ځان غوښتنه نیسي. دا د انسان طبیعت دی چې لومړی خپله ګټه په پام کې نیسي. که په دې برخه کې بیلګه غواړئ، له 3 کلن ماشوم سره لوبه پیل کړئ. هغه د لوبو ښه وسایل د ځان لپاره غوره کوي. له دې ناروغۍ سره د مبارزې ښه لاره دا ده چې مسئلې ته باید د مقابل کس له عینکو وکتل شي. آرت مورتل پلورونکو ته په خطاب کې وایي کله چې پوه شوم د شطرنج لوبه بایلوم، پاڅېږم او د حریف شاته درېږم. مسئلې ته د هغه له اړخه ګورم، وروسته بیا پوهېږم چې څومره تېروتنه مې کړې ده. پلورونکي باید د پیرودونکو له څاپې مسئلې ته وګوري. موږ په هره برخه کې کار کوو، دغه څه مو په اړه صدق کوي. جان کلونه وړاندې په یو لنډمهاله روزنیز ورکشاپ کې د انساني اړیکو په اړه یوې په زړه پورې مسئلې ته اشاره وکړه. کېدای شي تاسو هم اورېدلې وي. دا مسله په ګوته کوي کله چې موږ له یو چا سره سروکار لرو، لومړیتوبونه مو باید څه وي؟ تر ټولو ارزښتناکه کلمه موږ. 2 ارزښتناکې کلمې مننه کوم. 3 ارزښتناکه کلمې ستاسو نظر څه دی؟ 4 ارزښتناکه کلمې ټول د بخښنې مستحق دي. 5 ارزښتناکه کلمې کار مو ډېر الف و. 6 ارزښتناکه کلمې زه تاسو ښه درکولی شم. هڅه وکړئ تل مسئلې ته د نورو له څاپې وګورئ او هغه څه چې د خلکو په زړونو کې دي ځان پرې پوه کړئ. توپیرونو ته درناوی کول. د ځان غوښتنې له موضوع وروسته بله تر ټولو منطقي لاره دا ده چې په اشخاصو پورې تړلي خصوصیات په رسمیت وپېژنئ او درناوی ورته وکړئ. دا زده کړئ چې د خلکو ځانګړنو ته درناوی وکړئ. که څوک داسې وړتیاوې لري چې تاسو یې نه لرئ، ښه خبره ده، ځکه تاسو دواړه کولی شئ د یو او بل د ضعف ټکي سره وپوښتئ. کله داسې یو چا سره کار کوئ چې فرهنګونه مو سره بیل وي، هڅه وکړئ یو څه ترې زده کړئ. د خلکو ځانګړنو او توپیرونو ته ارزښت ورکړئ. توپیرونه او نوښت په انسانانو کې د هڅې او کوښښ قوه پیاوړې کوي. کله چې دا زده کړئ څو د نورو ځانګړنې او توپیرونه په رسمیت وپېژنئ، هغوی ته انګېزه ورکوئ. د کنلي شرکت مشر جوزف بیک وایي نفوذ لرونکي کسان باید دې ته پام وکړي چې په خلکو کې په یو ډول نه په یو ډول انګېزه پیدا کړي. د باسکټبال یو ښه مربي په دې پوهیږي چې څه وخت یې لوبغاړي هڅونې او څه وخت تهدید ته اړتیا لري. ګټو ټکو ته پام نه کول. کله چې د اشخاصو په اړه معلومات او پوهه ترلاسه کړئ، ژر په دې پوهیږئ چې په کومه برخه کې له تاسو سره ورته والی لري.
موږ ټول د هیلې، ویرې، خوښۍ، غم، بریا او ماتې درلودونکي یو. کله چې انسان له نورو سره د ورتهوالي په اړه لږ فکر کوي، هغه د ځوانۍ مرحله ده. په لاندې بیلګه کې دغه موضوع ښه روښانه کیدای شي. دلته په یوه بیلګه کې دغه موضوع ښه روښانه کیدای شي. ځوان نجلۍ د خپلو ستونزو په اړه له خپل پلار سره خبرې کولې. هغې پلار ته وویل سخته د خپلو همزولو تر اغېز لاندې ده. له ځانه سره په جنګ له مدرسې او کورنۍ دندې سره یې زړه خوړین دی. پلار یې ورته وویل ژوند دومره هم تیاره نه دی لکه ته چې فکر کوې. ډېری هغه څه چې ته یې په اړه منفي فکر کوې حقیقت نه لري. لور یې ورته وویل د دې خبرې کول ستاسو لپاره اسانه دي ځکه ډېری دغه ډول اندېښنې مو شاته غورځولي دي. ټول کسان د هغه څه په اړه چې په شاوخوا کې تیریږي حساسیت ښکاره کوي. د دې لپاره چې له دې مسایلو ښه درک وکړئ، ځان د هغه چا پر ځای فرض کړئ چې د هغوی پر وړاندې غبرګون ښکاره کوئ. دا هم مه هېروئ که تاسو په هر ډول شرایطو کې وئ، ډېری خلک غواړي ستاسو په څیر واوسي. هغه څه چې د خلکو په اړه باید پوه شئ. د خلکو د افکارو او درک کلي دا ده چې پوه شئ هغوی څه غواړي او اړتیاوې څه دي. که د نورو شرایط درک کړئ، کولی شئ په هغوی کې نفوذ وکړئ او پر ژوند یې مثبت اغېز ولرئ. دلته 5 ټکو ته پام شوی. لومړی، هر څوک غواړي د ځان لپاره یو څوک وي. په نړۍ کې به هیڅ داسې څوک پیدا نشي چې ونه غواړي د ځان لپاره یو څوک واوسي. ان هغه کسان چې په ډیره لږه کچه هم بلن پروازي لري غواړي نورو ته ځان لوی وښيي او یا هغوی ته لوی ښکاره شي. د جان دا ښه په یاد دي چې نوموړی چې کله په 4م ټولګي کې و دغه احساسات یې ښه تجربه کړي دي. 9 کلن وم چې په لومړي ځل د باسکټبال لوبې ته ولاړم. اوس هم هغه لوبه په خپل ذهن کې انځوروم. د ورزشي سالون په بالکون کې له ملګرو سره ولاړ وم. ښه مې په یاد دي د لوبې لپاره لوبغاړي معرفي کېدل. په داسې حال کې چې د میدان څراغونه بلیدل او ګلېدل، ویان به د هغه لوبغاړو نومونه اخیستل چې په لوبه کې به یې ګډون کاوه. دوی به هم یو پر بل پسې میدان ته راوتل. زه هغه وخت په 4م ټولګي کې وم. هیله مې دا وه چې زه هم یو ورځ دغه څه تجربه کړم. په خوا کې مې ملګری بابي ولاړ و. په څنګ مې ټیله کړ. ورته ومې ویل بابي غواړم یو ورځ زما نوم هم همداسې واخیستل شي او د لوبې لپاره میدان ته راوځم. په هغه شپه چې کله کور ته راغلم پلار ته مې وویل پلاره غواړم د باسکټبال لوبغاړی شم. پلار مې هم ژر د باسکټبال حلقه واخیسته او په کور کې مو د ګراج پر سر ځای په ځای کړه. له هغه وروسته به مې هره ورځ تمرین کاوه ځکه ځان راته د باسکټبال لوبغاړی ښکارېده. په زړه پورې ده چې پوه شئ هیلې څه ډول د انسان په ژوند کې اغېزناکې ثابتېږي. ښه مې یاد دي په 4م ټولګي کې وم. لوبه مو درلوده او هغه لوبه موږ وګټله. د وروستۍ لوبې لپاره هغه استاد ته ورغلو چې کله په 4م ټولګي کې وم. د همدې استاد د لوبغاړو لوبه وه. په همدې ځانګړي ځای کې کېناستم چې لوبغاړي به لوبې ته ترې ټاکل کېدل. سترګې مې پټې کړې. فکر مې وکړ چې زما نوم اخیستل کېږي. د میدان پر لور مې منډې کړې. 3 ځله مې دا ډول حرکت ترسره کړ. ټولو لوبغاړو ماته کتل. راته مهمه نه وه او نه یې تر اغېز لاندې راتلم ځکه زه خپلې هیلې ته یو ګام نږدې شوی وم. ټول غواړي چې نورو ته د احترام وړ وي، یا په بل عبارت ټول غواړي د ځان لپاره یو څوک واوسي. کله چې دغه ډول فکر کول ستاسو ورځنۍ چاره وګرځي، بیا پوهیږم چې خلک ولې دا ډول چلن کوي. که تاسو له هر هغه چا سره چې مخ کېږئ داسې چلن وکړئ چې ګواکې د خدای پاک په مخلوق کې تر ټولو لویه هستي ده، هغوی ته دا ور په ګوته کوئ چې هغه هرومرو یو څوک دی. 2. که خلک په دې پوه شي چې تاسو ورته څومره پاملرنه کوئ، دا هم ورته مهمه نه ده چې تاسو څومره پوهیږئ. د دې لپاره چې تاسو د خلکو پر ژوند یو اغېز لرونکی کس واوسئ، لومړی باید له هغوی سره د زړه له تله مینه وکړئ. همدا چې پوه شي چې ورته پاملرنه کوئ ستاسو په اړه یې فکر بدلون کوي. خو دا د هر چا د وس او توان خبره نه ده، بلکې سترې قربانۍ ته اړتیا لري. دا مه هېروئ چې لوی خلک تل ستاسو لپاره یا سرمایه او یا لوی سرخوږی جوړېدای شي، ځکه د دوی خبره هغه که مثبته وي او یا منفي پر تاسو اغېز کولی شي. دلته ځینو ټکو ته پام کوو. خلک غیر منطقي، نامعقول او ځان غوښتونکي دي. له دوی سره په همدې حال مینه وکړئ. که ښه کارونه ترسره کوئ، هغوی مو پر ځان غوښتنې تورنوي. له دې سره ښه کارونه کوئ. که بریالي وئ، دروغجن ملګري او رښتیني دښمنان پیدا کوئ، له دې سره خپله بریا تعقیب کړئ.
ستاسو ښه کارونه کیدای شي سبا د خلکو هیر شي، خو بیا هم ښه کارونه کوئ. صداقت او سپینې خبرې کول کیدای شي ستاسو پر زیان وي، خو بیا هم رښتینې او سپینې خبرې کوونکي واوسئ. د لویو فکرونو خاوند او د ښو نظریو څښتن کیدای شي د یو کوچني او حقیر کس په لاس په ځمکه راپریوځي، خو بیا هم لوی فکر کوئ. هغه څه مو چې د کلونو په اوږدو کې جوړ کړي او لاسته مو راوړي کیدای شي په یوه شپه کې له لاسه ورکړئ، خو بیا هم د جوړولو په هڅه کې واوسئ. ځینې کسان چې مرستې ته اړتیا لري که مرسته ورسره وکړئ کیدای شي ستاسو لپاره سرخوږی شي، خو بیا هم مرسته ورسره وکړئ. ښه مو تر خلکو قربان کړئ. له دې سره سره کیدای شي په خولو سوک درکړي، خو بیا هم خپل ښه مه ترې سپموئ. که د ښو کول امکان لري خو هیڅکله کافي نه دي، باید تر وسې وسې ښه وکړل شي. که غواړئ له نورو سره مرسته وکړئ اغېز لرونکي واوسئ، همداسې مسلکي واوسئ او بخښنه مو عادت وګرځوئ. دا له خلکو سره تر ټولو ښه چلند دی. هر څوک یو چا ته اړتیا لري. د خلکو د باورونو پر خلاف په نړۍ کې هیڅ پر ځان بسیا انسان نشته. معنا دا چې انسان په یوازې ځان هیڅ نشي کولی. ټول خلک مرستې، ملګرتیا او مینې ته اړتیا لري. هغه څه چې خلک یې په یوازې ځان ترلاسه کولی شي له هغه سره چې په ګډه یې ترلاسه کولی شي هیڅ د پرتلې وړ نه دي. په ګډه کار کول د خوښۍ او رضایت لامل کیږي. هغه کسان چې یوازې ژوند کوي او له خلکو سره یې راشه درشه کمه وي په ندرت به داسې وي چې خوشحاله وي. سلیمان نبي وایي 2 کسان له یوه غوره دي ځکه د کار ګټه یې ډیره ده. کله هغوی یو پر ځمکه راپریوځي بل د مرستې لاس ورکوي، خو افسوس د هغه چا پر حال چې پر ځمکه راپریوځي او د پورته کولو څوک یې نه وي. هغه کسان چې غواړي خپل کار په یوازې ځان ترسره کړي ډیره یې له ستونزو سره مخ کیږي. هر څوک مرستې ته اړتیا لري. که دا درکړئ نو په اورین تندي به د نورو مرستې ته ور ودانګئ. په دې ډول هم ستاسو او هم د هغوی ژوند بدلون کوي. یو څوک هغه وخت د ځان لپاره یو څوک کیدای شي چې نور هم درکړي. کله چې د یو چا شرایط ومنئ او درک یې کړئ کولی شي د ځان لپاره یو څوک واوسي. له نورو سره مرسته دومره سخته نه ده. که واړه کارونه هم پر وخت ترسره شي کیدای شي لوی توپیرونه رامنځته کړي. په وروستي ځل مو چې کله یو چاته د مهموالي حس ورکړئ څوک دي؟ دا چې تاسو یو چاته د مهموالي احساس ورکوئ او ځان ته یې په ارزښت قایلوئ هیڅ پانګې ته اړتیا نه لري. د دې خلکو یوازینۍ اړتیا هڅونه او تشویق دی. خلک دې ته اړتیا لري چې انګیزه ورکړي څو خپلو بالقوه وړتیاو ته ورسیږي. او 5 کله چې یو څوک له بل چا سره مرسته کوي پر ډیرو کسانو اغېز کوي. وروستی ټکی چې د اشخاصو د درک په اړه یې باید زده کړئ دا دی کله چې تاسو له یو چا سره مرسته کوئ په اصل کې مو له ډیرو کسانو سره مرسته کړې ده، ځکه هغه څه چې تاسو یې خلکو ته ورکوئ تر ډیرو رسیږي او تکثیر کوي. کله چې له یو چا سره مرسته کوئ هغوی درڅخه مننه کوي او له دې مننې څخه هیڅ وخت نه ستړي کیږي. قدرمنو دوستانو له دې سره سم نننۍ خپرونه مو په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې مو پاک څښتن ته سپارم. پاتې وخت مو نیکمرغه.